بسم الله الرحمن الرحیم. د الکينونو نوم ایښودل. په الکین کې د الکین وظیفوي ګروپ چې دی، د الکین وظیفوي ګروپ د الکانو کاربن دوه ګونې اړیکه ده. د الکین وظیفوي ګروپ چې دی کاربن دوه ګونې اړیکه ده او د دوی عمومي فارمول CnH2n دی. عمومي فارمول خو یاد ولرئ لکانو سایکلو الکان د پاره موږ عمومي فارمول ویلو. دا عمومي فارمول د الکین او د کړیز الکانونو دی، سایکلو الکان. نو سایکلو الکان د پاره او الکین د پاره عمومي فارمول یو شان دی لکانو، دا هم باید تاسو ته یاد وي. د نورو عضوي مرکباتو په څیر د دوی نومونه چې دي که موږ اولډ نیم واخلو، کامن نیمز که مو واخلو، عادي نومونه، معمولي نومونه، نو کامن نیمز کې د دوی ایوپاک نومونه موږ ویلي چې ایوپاک نومونو کې د دوی ENE راځي، صحیح ده. خو د الکان په مقابل کې الکان کې موږ سره څه راته، الکان د پاره ANE راته، الکان د پاره ANE راته الکانو. خو دلته د ANE په ځای د الکین کې د ANE په ځای په عادي نوم ایښودنه کې موږ سره YLANE راځي. او که چېرته مایوز ولري نو مختاړو کې راځي، مایوز که ولري نو هغه به په مختاړ کې راځي. مختاړ مطلب دی پریفکسز. پریفکسز کې به راځي FIX دی لکه. نو که موږ واخلو مثلا عادي نوم ایښودنه کې نو CH2 دوه ګونې اړیکې CH2 د دوی نوم چې دی ایت په ولیکو، ورډ روټ ایت، او هغې په ANE په ځای به زه څه واچوم، YLENE به واچوم، صحیح ده. او که ما سره داسې راشي چې CH2 دوه ګونې اړیکه C، یو هایدروجن خو دی که نه، او دې C په ځای زه یو CH3 وضع کوم، یو هایدروجن ما بدل کړی CH3 باندې، نو زه به ولیکم پروپ PROP، لکه درې کاربن لپاره زه لیکم پروپ، او بل به زه څه اضافه کوم YLENE، پروپایلین بشي ما سره، چې بشي موږ سره پروپایلین، صحیح ده. او همدارنګې دا اولډ نیم زه ښیم هلکانو. او که ما سره داسې ماویز ولري C ډبل بانډ C، دلته هم کلورین دی، دلته هم کلورین دی، دلته هم کلورین دی، او دلته مثلا هایدروجن دی، نو زه به لیکم چې ټرای کلورو ایت او YLEN، ټرای کلورو ایتایلین به ما سره شي، صحیح ده. پروپایلین موږ څه دپاره استعمالو، د پلاستیک دپاره، پلاستیک جوړولو کې دې نه موږ استفاده کوو، صحیح ده. ایتایلین موږ د میوو په پخولو کې، د میوو په پخولو کې موږ استفاده کوو.
دا میوه پخونکی هارمون دی په نباتاتو کې. او دا ټرای کلوروایتلین چې دی دا موږ سره موږ کولی شو دی باندې شیان پاک کو. نو دا عادي کلینینګ سالوینټ دی. اوکې نو ویلی شو چې مثلا موږ که الکان واخلو، الکان کې به موږ څه وکړو چې -ANE به لرې کړو او هغې په ځای به موږ واچو YLENE. دا په کامن نیم کې نوم ایښودنه کې، عادي نوم ایښودنه کې د الکین دپاره به داسې کار موږ وکړو چې ALK او هغې په ځای به موږ واچو YLENE الکایلین. مثلا موږ ایتانو ما سره ایتان کې موږ ANE لرې که هغې په ځای موږ واچو YLENE ما سره نوم شو ایت او YLENE صحیح ده. نو پروپایلین شو. بیا مثلا که زه غواړم نور داسې لاړ شمه نو ما سره CH3 دلته میتایل راشي صحیح ده. داسې ما سره شي د یو کاربن ما دواړه زه بدل کړم په میتایل ګروپونه. دا ما سره آیسو بیوټالین دی، آیزو بیوټي ځکه آیسو بیوټین دی نو دا به آیسو بیوټایلین شي. آیسو بیوټایلین او که داسې راشي CH2 ډبل بانډ CH 2 3 صحیح ده. نو دا الفا ده صحیح ده. نو الفا باندې ډبل بانډ دی ما سره الفا کاربن باندې، زه به بیا لیکم الفا بیوټایلین. او که چېرته داسې چې CH2 CH3 وبخئ او CH دوګونې اړیکه CH3 نو دا الفا شو دا بیټا شو. نو دې ته زه بیا بیوټایلین یم، بیټا بیوټایلین. همداسې نور ته موږ کولی شو چې نومونه ورکړو. نو دا موږ سره عادي نوم کامن نیم ایښودنه وه د الکینز. نو زموږ ټاپک چې شو هغه عادي نوم ایښودنه ده. دا زموږ سمه ده. الکینونو کې موږ سره څه وه عادي یا معمولي نوم ایښودنه.